السلام علیکم ګرانو ملګرو انشاءالله چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او صحتمند وئ. بیا هم ستاسو دوست ستاسو ملګری یم لطیف مهربان له یو نوي ویډیو سره بلکې له نوي زیري سره تاسو ته حاضر یم. خو له هر څه نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ، ورسره که زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو دې سره به زه هم تشویق شم، تاسو ته به نوي ویډیوګانې راوړم او ورسره به زما سبسکرایبر هم زیات شي. صحیح دی. نو راځو ملګرو د نن ویډیو ته. نن ویډیو یعنی ما ته پخپله ډېر جالبه او ډېر خوندوره ده خبره چې ما واورېده. ولې د یوټیوب د په میانه ژبه ورته وایم د نخلونو نو واقعا ټول په تنګ سوي دي. یوټیوب بیخي نو اوس داسې فکر کوي چې تنها دوی وو، نو هر څنګه چې به یې زړه و هماغسې به یې په خلکو باندې خپل قوانین قبلول. خو اوس فیسبوک هم لکه یوټیوب د ویډیو اپلوډولو یو نوی آپشن خپلو کارکوونکو ته ورکړی او له دې سره تاسو بیا کولی شئ چې د فیسبوک نه پیسې لاسته راوړئ لکه څنګه چې یوټیوب نه یې لاسته راوړئ. صحیح دی. نو اوس دوی فیسبوک دغه آپشن په نامه دی فیسبوک واچ په نامه دی. ښه دلته درته وښیم، ګورئ تاسو دغه دی فیسبوک واچ په نامه دی چې تقریبا دا یو کال مخکې 2018 کال کې میاشت رانه یاد دی چې جون که سپتمبر و په هغه کې لانچ شوی و. دا په امریکې کې لانچ شوی و. دلته درته مملکتونه ښیم، ګورئ امریکې، یو اس ای، نیوزیلند اند استرالیا، دغه پنځو مملکتو کې دا لانچ شوی و چې خلکو کولی شول د هغه ځای هغه خلکو کولی شول چې ویډیو اپلوډ کړي خپل فیسبوک پیج ته، له هغه نه پیسې لاسته راوړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو مانیټایزیشن آن کوو په خپل یوټیوب چینل کې، بلکې یوټیوب خو اوس ډېر سټریکټ شوی دی که نه، په خپله تاسو قوانین نه اوس خبرې. خو فیسبوک دا خبره 3 که 4 ورځې مخکې وکړه چې موږ دغه آپشن اوس په 22 نورو مملکتونو کې هم لانچ کړي دي. صحیح شو چې دا کله لانچ شوی د 22 نورو مملکتونو کې؟ دا نن یعنی اول د سپتمبر تاسو ګورئ نن دا آپشن لانچ شو په 22 نورو مملکتونو کې چې دا یو دی ارجنټینا، بلجیم، بولیویا، چیلي، کولمبیا، ډنمارک، ډومینیکن ریپبلیک، اکوادور، السلوادور، فرانس، جرمني، ګواتمالا، هندوراس، مکسیکو، نیدرلینډز، ناروې، پیرو، پرتګال، سپین، سویډن اند تایلند په دغه 22 مملکتو کې لانچ شوی او انشاءالله چې پر روان یو میاشت یا 2 میاشتې کې به په افغانستان کې هم دا لانچ شي. نو دا خو لانچ شي. صحیح دی. موږ او تاسو ته کوم کارونه ضروري چې موږ او تاسو باید هغه کارونه وکړو تر څو د موږ او تاسو پیج الیجیبل شي د فیسبوک واچ ویډیوانو د مانیټایزیشن لپاره. څه کارونه باید موږ او تاسو وکړو چې موږ او تاسو الیجیبل شو د فیسبوک د خدماتو ته چې مانیټایزیشن یا پیسې ګټل موږ فیسبوک پیج کې آن کړي. صحیح شو. ګورئ تاسو الیجیبیلیټي. صحیح شو. یعنی کوم کارونه باید موږ تاسو وکړو چې موږ تاسو پیج هماغه کوم رولز او ریګولیشن یا کوم قوانین د هغه چې د هغه ته آماده شي. صحیح دی. الیجیبل شي چې یعنی موږ پیج هم بیا وشو کولی چې موږ ویډیو پې اپلوډ کړو هغه نه پیسې لاسته راوړو. اول ویډیو باید چې موږ اپلوډو 3 دقیقې وي یا 3 دقیقو نه باید زیات وي. 3 دقیقو نه کم ویډیو باندې پیسې نه درکوي. صحیح شو. خلاصه خبره. دوم په تیر 2 میاشتو کې صحیح شو 2 میاشتو کې تاسو دغه ویډیو چې تاسو اپلوډ کړئ 3 دقیقې یا 4 دقیقې 5 دقیقې 10 دقیقې څه هر څومره چې وي، خو 3 دقیقو نه باید کم نه وي، پورته باید وي. دا باید په تیرو 2 میاشتو کې 3000 دقیقې واچ شوی وي. صحیح شو. یعنی 3000 دقیقې خلکو کتلې وي. خو دا 3000 دقیقې څنګه دي؟ چا که تاسو ویډیو 1 دقیقه کتلې وي هغه نه حسابېږي. 1 دقیقه یا له 2 دقیقې نه باید پورته یې کتلې وي. صحیح شو. او دریم آپشن یې چې شی دی چې تاسو فیسبوک پیج باید 10,000 فالوور یا 10,000 لایک ولري. صحیح شو. لایک یا فالوور. صحیح شو. 10,000 باید ولري. دغه 3 آپشن کې تاسو فیسبوک پیج ولري یو میاشت 2 میاشتې بعد چې فیسبوک دغه خدمات په افغانستان کې لانچ کړی بیا تاسو کولی شئ په اساني دوی ته اپلای وکړئ مانیټایزیشن لپاره او ویډیو فیسبوک پیج به مانیټایز شي. بیا تاسو کولی شئ چې په اساني سره له فیسبوک نه هم څنګه چې له نورو ویب سایټونو سره ما تاسو ته ښودلي او تاسو پکې کار کوئ پیسې لاسته راوړئ، بیا کولی شئ له فیسبوک سره هم کار وکړئ او پیسې لاسته راوړئ. نو اوس موږ او تاسو ته څه کار کول پکار دي؟ اول دا کار تاسو ته پکار دی چې اول تاسو کوشش وکړئ چې فیسبوک مو فالوور مو یا لایک چې دی هغه د 10,000 نه پورته شي. صحیح شو. دې ته ډېر کار وکړئ. دوم کار باید چې شی تاسو وکړئ دوم کار دا وکړئ چې ویډیوګانې اپلوډ کړئ 3 دقیقو نه پورته ویډیوګانې وي. صحیح شو. 3 دقیقې یا 4 دقیقې وي. صحیح شو. کوشش وکړئ چې
را روان 2 میاشتو کې صحیح شو. ولې زه متيقن یم چې په 2 میاشتو کې حتما د افغانستان کې لانچ کیږي چې د 10,000 دقیقو نه زیات واچ ټایم ولري. تاسو صحیح شو کوشش دې ته وکړئ نو چې تر څو تاسو په اسانۍ سره بیا وشئ کولای هغه ته اپلای وکړئ او پیج مو الیجیبل شي ورسره پیسې وګټئ او مخکې ولاړ شئ. صحیح شو. نو ګرانو دوستانو دغه و د مونږ نننی ویډیو چې تاسو ته ما شریک دغه لینک کې د الیجیبیلیټي به تاسو ته داسې وکړم چې خپل ویډیو ډسکرپشن کې به یې واچوم تاسو بیا کولی شئ چې خپله دا چک کړئ او ورنه ګټه پورته کړئ. صحیح شو. نو دوستانو دا وه نننی ویډیو چې واقعا نه تنها موږ افغانانو ته بلکې دنیا ټول هغه خلک چې آنلاین کار کوي ډېر دې ته خوشحاله دي ولې چې یوټیوب په دې اخرو کې یعنې که په هغه امیانه ژبه ورته وایم بیخي ریشخندي شروع کړې وه څنګه چې د هغوی خپل زړه وي هماغسې کارونه یې په خلکو کول که نه. تاسو خپله اوس خبره چې 4,000 واچ ټایم 1000 سبسکرایبر دغه شیان یعنې ډېر مشکل او ډېر خلکو ته دا مشکل و حتی ما ته خپله شخصا ما ته مشکله دی ما یوټیوب اکاونټ فعلا پورې مانیټایز نه دی ولې هغه نشي پوره کېږي ډېر په مشکل باندې هغه پوره کېږي. صحیح شو. خو که څوک حوصله ولري کار وکړي په یو 5-6 میاشتو کې پوره کېږي دومره مشکل هم نه دی. صحیح دی. نو انشاءالله چې تاسو دغه کوم الیجیبیلیټي هغه اپشن چې دی فیسبوک دغه پوره کړئ او په روان یو میاشت 2 میاشتو کې چې فیسبوک د فیسبوک واچ افغانستان کې لانچ کړي نو تاسو ورسره کار وکړئ او پیسې لاسته راوړئ. نو انشاءالله چې تاسو ما د نوې ویډیو نه څه شی ګرانو ملګرو زده کړي وي په آخر کې تاسو نه یوه هیله بیا د ما چینل د یوټیوب سبسکرایب کړئ او ورسره د فیسبوک پیج مې لایک کړئ. صحیح شو. نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول زه په لوی خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وختونه د خدای په امان.